سلامونه دوستانو ته چې تاسو برته روغ او جوړ خوشاله او سوکاله وئ دا مخال به ګورئ اف جی ټیبز یوټیوب چینل درنو دوستانو په نننۍ ویډیو کې مې تاسو لپاره ډېر خوندور او په زړه پورې د واتساپ دوه نوي اپډیټ کې دوه اپشنونه راوړي دي ډېر خوندور دی او ډېر په زړه پورې تاسو هر کار په اسانه کې یوز کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره لومړی دا دی دوستانو چې څنګه کولی شو موږ په واتساپ کې دوه اکاونټونه جوړ کړو که څنګه چې موږ فیسبوک کې دوه اکاونټونه جوړوو او د دې ترڅنګ په ټیک ټاک کې په انسټاګرام کې په هر څه کې موږ دوه اکاونټونه جوړوو نو اوس کولی شو په واتساپ کې هم دوه اکاونټونه جوړ کړو بل موږ کولی شو یوازې یو ځل لپاره میسیج چاته ولیږو هغه چې یو ځل لپاره کلیک پرې واخلي او بیرته بیا هغه میسیج دی نشي کتلی د دې لپاره به څه کوو لومړی دوستانو راشه پلی سټور ته پلی سټور په سرچ کې به واتساپ ولیکئ هغه ځای څخه به تاسو خپل واتساپ اپډیټ کړئ دغه ځای کې دوستانو تاسو ته واتساپ اپډیټ اپشن نوی راغلی وي تاسو ته خیمه هو په حال اپډیټ کړ ضرورت هم اوپن باندې کلیک کوم تاسو ته به د اوپن په ځای اپډیټ لیکلی وي بیا دوستانو راځو پاس درې خطونو باندې کلیک اخلو درې ټکي کومې دي راځو لاندې سیټینګ برخې ته سیټینګ برخې کې دوستانو موږ چې کله راشو موږ ته اوس دلته یو اپشن راکوي دا زموږ خپل پروفایل دی دغه اپشن دوستانو ګورئ تاسو ته دغه اپشن درکوي کله چې دغه اپشن دوستانو تاسو درکړ تاسو به څوک په همدغه اپشن باندې به کلیک واخلئ دلته موږ ته اوس دوه اپشن راکوي یو زموږ پخوانی اکاونټ دی بل دی اډ اکاونټ دوستانو تاسو په ټیک ټاک کې هم کتلی وي او تاسو فیسبوک کې هم ګورئ دوستانو چې حال ته بل اکاونټ تاسو ورسره کوئ مخکې به خلکو ملټیپل اکاونټ استعمالول یعنې یو ملټیپل اکاونټ په نوم اپلیکیشن به پلی سټور څخه تاسو را ډاونلوډ کړ او هلته به تاسو دوهم یو واتساپ څخه مو دوه درې واتساپونه جوړول او بیا مو کارول خو اوس داسې نه دی دوستانو تاسو ته ډېر کار اسانه شو په دغه اپډیټ کې تاسو کولی شئ راشئ په دغه لاندې اډ اکاونټ باندې کلیک اخلئ کله چې تاسو په دې باندې کلیک واخلئ تاسو ته به اوس خپل واتساپ دلته اوس راخلاص شي دوستانو تاسو اوس کولی شئ یو بل نوی نمبر راواخلئ راځو دلته لاندې اګری اینډ کنټینیو په دې باندې تاسو کلیک واخلئ راشئ خپل بل نوی نمبر ورکئ زه هم دوستانو مثلا راځم اوس خپل یو بل نمبر ورته ورکوم کله مو چې نمبر ورته ورکړ دوستانو اوس به تاسو نمبر ته یو کوډ ځي تاسو به څه کوئ تاسو به هغه کوډ دغه ځای کې ډایل کوئ کله مو ستاسو نمبر ورکړ اوس راځو یس باندې کلیک ورته اخلو کله مو چې یس باندې کلیک واخیسته اوس به موږ ته یو کوډ راځي هغه کوډ به دوستانو تاسو په دغه ځای کې ورکئ ښه دوستانو دلته لس دقیقې وخت واخیستلو دغه نمبر اوس ما سره نشته بل موبایل کې دی اوس فعل حال کوډ نه ورته راځي زما سره په همدغه موبایل کې دوه روښان سیم کارتونه دي په دواړو باندې واتساپ یې فعاله دي خو دلته اوس ما سره بل موبایل دی ساده موبایل هغې ته اوس کوډ نه راځي دلته وخت لس دقیقې اخیستی نو تاسو کولی شئ په همدې طریقه سره هلته کوډ چې کله دلته پکې ډایل کړئ نو خپل نوم به ورکړئ اکاونټ به جوړ کړئ لکه څنګه چې تاسو پخوانی واتساپ اکاونټ جوړوئ همغه ډول ته به تاسو دغه اکاونټ هم جوړ کړئ او تاسو به هلته بیا چې کله دوستانو اوس تاسو ته زه شاته راځم اوس تاسو ته ښایم چې بیا به څنګه تاسو دغه اکاونټ راخلاصوئ دلته به تاسو سره اوس دوه اکاونټونه شي دا اکاونټونه به تاسو دوستانو اوس څنګه خلاصوئ دغه طریقه مو درته ښایم په ډېرې اسانۍ سره رابشئ پورته درې خطونو باندې به کلیک واخلئ بیا به راشئ سیټینګ ته کله دوستانو په سیټینګ باندې کلیک واخلئ همدغه اپشن به تاسو دوستانو بیا کلیک کړئ را به دلته به تاسو ته بل اکاونټ لیکلی هر یو اکاونټ چې راخلاصوئ په هغه باندې به کلیک واخلئ تاسو سره به دلته راخلاص شي اوس بله طریقه دوستانو څنګه طریقه ده ښه دوستانو دغه زما اوس خپل بل واتساپ دی زه غواړم دې ته یو میسیج ولیکم کله چې په دې باندې دوستانو تاسو کلیک واخلئ را به شئ د لاندې وایس میسیج ته دغه وایس میسیج باندې تاسو داسې ګوته کلکه ونیسئ ښه دوستانو کله چې تاسو راشئ په دغه وایس باندې داسې کلکه ګوته ونیسئ دلته تاسو ته یو اپشن درکوي په دخي طرف کې ون په نوم یو ون اپشن یو ورته لیکلی هغه په کلیک کې تاسو میسیج به ون ټایم شي یو ځل لپاره به شي کله چې هر کس ته تاسو چې میسیج لیکلی وي یو ځل یې کلیک پرې واخلي هغه وایس میسیج وغږوي پلی کړي دوهم ځل لپاره به بیا هېڅ کار نه کوي نه پوهېږم دغه اپشن ما ته نه راکوي زیاتو خلکو ته به دغه اپشن نه ورکوي خو زیاتو ته بیا ورکوي تاسو یې وګورئ چې دغه اپشن یې تاسو ته درکړی او که نه که درکړی وي دغه هم ډېر خوندور او ډېر په زړه پورې اپشن دی په دغه واتساپ کې نو دوستانو دغه ویډیو تر همدې ځایه وه که دغه ویډیو مو خوښوي وي نو در سره لایک کړئ او له نورو دوستانو سره هم شیر کړئ نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره وڅرئ او در سره سبسکرایب کړئ تر بل ویډیو چې بیا به زه راځم په لوی الله مو سپارم